السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پښتو ادبي کاران ټولو استادانو، شاعرانو او ملګرو ته نیک هیلې سلامات وړاندې کوم. ټولو ضروري لومړي سر کې مننه کوو د صلاحکارې ډلې څخه چې زموږ د پوهې لپاره او ګټې لپاره زیار باسي، کوښښونه باسي او داسې خوندور او ګټور نشستونه جوړوي. ورپسې مننه کوو د مولانا مظفر الله خان جامع صاحب محترم څخه چې انتخاب د پوښتنې کړی دی او د نن ورځې نشست دی د زده کړې ځانګړی نشست. زه هم راځم په خپل وار سره چې کوم پوښتنه شوې ده هغه ته جواب د خپل علم مطابق وایم. نو د نن ورځې په درس کې پوښتنه شوې ده صنعت تجنیس ته مماثل تعریف بیان کړئ. صنعت تجنیس د مصدر د فعل د باب دی، معنی یې ده هم جنسه کېدل. او تجنیس دوه قسمونه لري، تام غیر تام. تجنیس تام مماثل د دې ګډ تعریف دا دی چې دوه لفظونه وي او دواړه په صورت کې، شکل کې، په وزن کې او ترتیب کې همدارنګه په نوع کې سره برابر وي، نو دې تجنیس ته مماثل ویل کېږي. مثال به یې زه په نثر کې بیان کړم. یو پخوانی مثال دی، زموږ استاد محترم مداریر بیانوي. مثال داسې دی چې وایي خط دې نه و چې خط دې راغی. اوس دلته د خط لفظ څلور وارې مقرر راغلی او په دې کې دوه په یو معنی سره دي، خو بله معنی سره دي چې خط دې نه و. خط په اوله کې د ژر په معنی سره دي چې خط دې نه و، ژره دې نه وه، خط دې نه و. دویم خط د خط په معنی سره دی، کوم لیکل شوی شی چې وي، یعنې خط دې نه رسوي هغه ټینګ. او چې خط دې راغی مطلب چې ژره دې راغله نو هغه وخت کې د خط او لیک راغی. نو دلته خط چې کوم مقصد د خط لپس سره دی مقرر راغلی دی او دواړه په شکل، وزن، ترتیب او په نوعیت کې سره برابر دي. بس دا و زما مختصر جواب الله تعالی دی چې صحیح جواب مې ویلی وي. ستاسو اجازه غواړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.